بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سورة بقرة آيات نمبر يوصلو سليرش آيات دي. دي آيات کې الله فرمایي چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وإذ ابتلى إبراهيم ربه، او یاد که هغه وخت چې په امتحان کې واچولو ابراهیم ربه رب داغي بکلمات په بعضی کلمو باندې په بعضی امر او د بعضی شیانو نه منې کو نو فاتمهن هغې ډېر ښه پوره کړو او د امتحان پس د دې نه چې دا امتحان یې پوره کړو نو الله ورته ویلي چې انی جاعلک زه ګرځوم تا للناس د خلکو دپاره اماما پیشوا. قال هغه وویلي ومن ذریتي او زما د اولادینم دغه امامت په دې کې ورکه. قال الله ورته ویل چې لا ینالو نه رسیږي هغه وعدې زما ته ظالمان دی وعدې ته چې هغه د امامت واخلي او پیشوایي والي دا هغې ته زه نه ورکوم، دا هغه کسانو ته ورکوم چې زما خوښ شي، زما اختیار دی. ورپسې آیات کې الله تعالی وایي وإذ جعلنا، او یاد که هغه وخت چې وګرځولو مونږه د بیت الله مثابتا زیاده ثواب للناس د خلکو دپاره و امنا او زیاده امن واتخذوا او ونیسئ من مقام هغه زید ابراهیم علیه السلام چې کوم ځای باندې ولاړو مصلا ته جوړ کړئ، زید عبادتګاه زید جوړ کړئ. واحدنا موږ حکم وکړو اسماعیل علیه السلام ته او ابراهیم علیه السلام ته او اسماعیل علیه السلام ته طاهره چې پاک کړئ بیت یې دا زما کور د پاره د طواف کوونکو او د اعتکاف کوونکو او یا د مسافرو او د مقیمینو د پاره او رکع سجود او د رکوع کوونکو د پاره او سجود کوونکو د پاره. وإذ قال، او یاد که هغه وخت چې ویل ابراهیم علیه السلام ربي جعل یا رب زما وګرځې هذا بلدا دغه زی بیت الله آمنا امن ورزق اهله او رزق ورکې داغي اهل ته هغه اوسیدونکو ته ورکې د من ثمرات چې څوک اوسیږي د پراخه رزق ورکې من ثمرات د میوونه من آمن منهم بالله والیوم الاخر چا چې ایمان راوړي د دوی نه په الله باندې او د الله په رسول باندې. قال ومن کفر، الله وایي چې هغه چا چې کفر وکړو نو هغې ته به هم زه رزق ورکوم دي کې فامتعه، نو بیا به دوی ته زه فایده به ورسوم دوی ته او ژوند کې به نفع واخلي قلیلا لږي ثم اطره، او بیا به دا بوزم زه دوی الى عذاب النار هغه عذاب د اور ته وبئس المصیر او ډیر بد ځای د ورتګ دی. وروسته وایي د یرفع ابراهیم القواعد، دلته د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام د بیت الله د جوړولو قصه شروع کی او دا د اسماعیل علیه السلام د ابراهیم علیه السلام قصه کوونو د اسماعیل علیه السلام قصه مسره ده. دلته اسماعیل علیه السلام ذکر شو. نو اسماعیل علیه السلام مختصرا د ابراهیم او د اسماعیل علیه السلام قصه او د کعبې د بیا جوړېدلو او د زمزم د اوبو د راوتلو مختصرا قصه اخلو. ابراهیم علیه السلام اولاد نه لرلو او دو ښځې وي چې وساره نومې د بلحاجره. الله تعالی ورته بیا وروسته د په لکه څنګه چې بیا نور آیتونو کې هلته راځي په آخر وخت کې الله ورته زیری ورکړو او د بچي د پیدا کېدلو مطلب اسماعیل علیه السلام الله ورته ورکړو. اسماعیل علیه السلام وشو، کله چې وشو نو ساره مشره ښځه وه او هاجره کشره وه. نو د ښځو منځ کې بیا د بنو په منځ کې حتما منافسه موجوده نو هغه یو غیرت غوندې ونیوله چې هغې ته الله ورکړو ماتې رانه کړو. نو په هر تقدیر دی کې د الله حکمت و. الله تعالی ابراهیم علیه السلام ته امر وکړو چې ته دې زوی او ښځه اسماعیل علیه السلام او هاجره دا دواړه واخله او
زه ورته وښودل چې هغه ځای چې کوم ځای کې اوس مکه معظمه جوړه ده بیت الله حرام جوړلی دا یې ورته ویلي او دلته به دا وایست د فلسطین نه نو دا ډېره غټه مسافه وه په هغه وخت چې وسایل هم نه و ابراهیم علیه السلام خپل زوی او ښځه هاجره او د دې سره یې څه تحفه واخیستله را روان شو او دا اوږد سفر یې وکړل او د الله په امر باندې د کعبې ځای ته راغله او دې وخت کې دلته هېڅ شی هم نه و په دغه وخت کې خو ډاګ و خو د الله حکم و الله نبي و الله چې ورته څه ویلي او دا یې نه ویلي چې یا الله د الله سره مناقشه وکړي چې ته ولې مالېږي هلته یا د څه دپاره ملېږي حکم د الله راغی او دستي عملي کېدل همدغسې رسول صلی الله علیه وسلم د رسول الله صحابه هم همدغسې چې حکم به راغلی بیا دلیل نه لټولو لکه اوس چې بعضې خلک وایي چې یعنې اوس چې فرض شوي دي هر څه راغلي دي اوس وایي چې دا ولې دا لمونځ فرض دی ولې دا روژه فرض ده ولې فلانی شی دی خو چې یو دی الله ته ځان تسلیم کو الله دې په خدای ومنلو یعنی اسلام هم دې ته وایي پخوا مسلمانانو هم دا چې غاړه کېښودل د الله اوامرو ته چې ودې ویل چې زما الله خالق دی بیا به چې هغه ته څه وایي بیا به هغه مني بیا به پکې دلایل نه لټي نو هماغه چې ابراهیم علیه السلام چې الله ته حکم وکړو دا روان شو د اسماعیل او د خپلې ښځې سره او د دومره لوی اوږد سفر نه وروسته مکې معظمې ته دلته راورسېدلو او دلته ورته الله امر وکړو چې دلته یې ښځه او دا ماشوم پرېږده دوی دلته پرېښودل او کومه تحفه چې کوم سامان چې د خوراک راوړی او اوبه یې راوړی دښته ده اوس بیخي نو دا دی ورسره پرېښودل او اوس بېرته روانېږي چې روانېږي نو ښځې ورته ویلې چې هغه ماشوم دی او هاجره رضی الله تعالی عنها هغه ورته وایي چې یا ابراهیمه ته موږ چاته پرېږدي یو وار یې ورته غږ وکړو هغه روان دی غږ نه کوي ځکه چې هغه که پیغمبر هم دی خو بشر دی هغه د پلار هغه محبت یا هغه رحم چې دی د انبیاو کې ډېر رحم او فضل او احسان یوې ښځه د بلې ماشوم دی دواړو باندې هغه رحم او درد او تکلیف چې دی شفقت چې دی هغه د هغه په زړه کې خو موجود دی انسان دی خدا پې راځي خو د الله امر هلته ډېر مهم دی د بچي او د ښځې نه د الله امر بیا مهمه دی نو غږ یې ونه کړو بیا ورته غږ وکړو بیا په درېیم ځل باندې هاجره ډېره هوښیاره ښځه وه تکړه ښځه وه هغه ورته وایي چې الله الذي امرك بهذا یا الله تعالی تا ته په دې باندې امر کړی دی چې ته موږ دلته پرېږدي نو کله چې هغې ورته ویلې چې و نو بیا هغې ورته ویل چې لیودیعنا انشاءالله موږ به الله تعالی بیا موږ نه ضایع کوي زموږ امر چې دی زموږ کار چې دی چې د الله امر دی نو بیا موږ به د تسلیم یو موږ به دلته ضایع کېږو نه ابراهیم علیه السلام په خپله مخه روان شو د هغه خفګان او درد سره هاجره یوازې په دې دښته کې دا فریاد یې ونه کړو سر یې ونه شکه او چغې ونه والي منډې ونه والي د دې ایمان خو ځکه د نبوت په کور کې را لوی شوی وه او مسلمان و د الله خبره یې دلته وکړه د الله امر ته ځان تسلیم کو نو چې بیا تسلیم شوی چې الله ما سره دی نو که څوک یي او که نه یي ما به هلته ساتي که نه یي دښته ده بدري انسانان وي په دې دښته کې ایري خو د دې همت ته دغه الله چې الله ورکړی او صبر ته او استقامت ته یعنې په دې دښته کې یوازې پاتې شو نه چغې ووالي نه فریاد وکړو نو الله دې موږ او تاسې باندې رحم وکړي موږ باندې که لږ مصیبت راځي زموږ او ستاسې سړي ځانونه وخي سرونه شکوي او ګیره شکوي او ښځې سرونه او ګیره شکوي او دا وایي چې یا الله همدا زه دې لیدلی په ما امتحان دا غټ امتحان و د هاجرې رضی الله عنها دپاره وړوکی ماشوم دښته هېڅوک ورسره نه اوسه خو په هر تقدیر دوی دلته واړول او څه شی چې ورسره دی هغه خوري او یو څه موده وروسته اوبه ورسره خلاصې شوې او د اوبو خلاصېدل دا خو ډېر سخت تمامېږي په انسان باندې نو چې اوبه ورسره خلاص شوې څوک شته دی هم نه اوس نږدې نه کلی شته دی د خو دا په لار راغلي لیدلي دي چې نږدې ورسره هېڅ دغه نشته دی
کلی وسره نشته او نو څوک شته دی چاته فریاد وکړي او نه خو یو الله شته دی خو بیا هم د دې همت سړی حیرانېږي او زمونږ او ستاسې ټولې ښځې همدغسې دي انشاءالله چې هغه هر یو د همدومره همت لري په دین کې صبر لري او کوي خو کله چې دا شی خلاص شو نو بچی هم ورته ژاړي نو د شاوخوا ولیدل چې بل ځای نشته دی نو د صفا غونډۍ ورته دا غونډۍ جګه غونډۍ ورته ښکاره شوه لنډه نو د منډه واخیستله دې دپاره چې دې غونډۍ په سر وخیږي دې طرف ته خو ته ښکاري که د غونډۍ شاته هلته کوم چینی اوبه چې لاړ شي او دا دغه کې د هغې نه اوبه راوړي ځان دپاره او د خپل بچي اوس دا د خپل ځان نه د دې بچي ته ډېره ورخدای چې دا رانه مړ نه شي او د مور شفقت او رحمت دا خو ډېر زیات دي موږ پرون درس کې مې ویلي چې هغه د دې قرباني ورکوي چې خپل ځان قرباني کړي د خپل اولاد دپاره دې ته تیار چې خپله مړه شي خو چې بچی مړ نه شي دا رحمت د الله تعالی دوی په زړونو کې ایښی او الله تعالی دې ورته اجر ورکړي شپه ورځ د بچو سره یو ځای کوي هغه لوی کوي او بیا هم چې غټ شي بیا هم پې زړه خوږي خو بچو بیا هغسې نه وي بچي هغسې نه وي چې څومره شفقت مور لري او هغسې پې رحم وکړي او هغې سره شفقت وکړي خو دا وختله فرض لاړه دی غونډۍ ته وختله چې هلته اوبه وګوري چې ولې دلته هېڅ شی هم نه ښکاري او بل طرف ته زړه هلته د خپل بچي سره دی چې دې پسې چې شیران نه شي دا وي نه سي یا مړ نه شي د هغې ځای نه دې غونډۍ ته بچي ته وګوري چې بچی هلته پروت دی نو د هغې غونډۍ نه راښکته شوله د مروا غونډۍ طرف ته که حاجیان تلي الله دې قسمت وکړي اوس خو دا شکل هم بدل شوی نو دا بله غونډۍ ولیدل نو داسې سوچ فکر وکړو چې کیدای شي دې غونډۍ شاته وبئ نو د دې غونډۍ نه روانه شوه هلته نو په دې منځ د غونډۍ کې یو ځای ته چې رسېږي منډه وایي چې هلته یې هغه بچی پرېښی دی منډه یې کړله هغې غونډۍ ته هلته بیا جګه شوه چې ولیدل شاوخوا هېڅ شی ورته نه ښکاري اوبه نشته دی نو بیا یې را منډه کړله دې غونډۍ ته رالو تقریبا 7 وارې د دې په منځ کې چې 4 وارې داسې راځي او 3 وارې هغې ځای ته راځي نو دا منډه یې وواله او هغې طرف ته بچي ته هم لیدل نو هلته دغه پیدا نه شو دا اوبه پیدا نه شو نو د هغې ځای نه چې کله بېرته مروا ته ورسېدل هغې ځای نه بېرته بچي خوا ته روانه شوله او د لرې نه داسې ولیدل چې دغه دی دا یا رانږدې شوې د هغې ځای نه ولیدل چې ګوري چې د بچي خوا ته یې دغه دی ده یا راله بېرته بچي ته راله چې بچي حالت باندې ځان پوه کړي نو چې راله الله تعالی دغه ماشوم چې هلته پروت دی په دې ګرمۍ کې او په دې ځي کې نو هغې چې کومې خپې وهلې دي دې سره الله تعالی چینه رابهیولې اوبه ترې روانې دي نو هغه دستي شروع شوله ډېره خوشحاله شوله الله شکر یې ویستلو او دا اوبه ورسره روانې دي او د دې اوبو ته یې دغه جوړه کړله ډنډ غوندې جوړ کړي چې دا اوبه لاړ نه شي ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله سلام ویلي چې الله دې په د اسماعیل علیه السلام په مور باندې رحم وکړي که چېرته دا دغه نه وی تاو کړی دا دیوال یا د شګو او دا اوبه یې پرېښې دا به اوس ډېره غټه چې نه وي دا اوبه به روانې وې په دې دغه کې ده خو هغې د دې خاطره چې د خپل ځان د فکر ورسره او د خپل ځان او بچي دپاره او دې کې د الله حکمت نو دغه اوبه یې دغه کړې ده د اوبو نه دیوال تاو کړو او هماغه اوبه یې بیسکلې او خپل بچي ته یې هم ورکړې نو په دې وخت کې وخت تېرېدلو نو دلته اوبه پیدا شولې نو هغه هلته شیان هم پینځي او دغه هم کوي دا دوی ته هم ورکوي او اوبه چې کوم ځای کې وي هلته مرغان هم راځي نو یو قافله تېرېدله څه کسان تېرېدله د عربو یو قافله وه نو هغوی پوهېدل چې دا کوم ځای کې مرغان یا مرغۍ ښکته کېدلې پورته کېدل هغوی پوهېدل چې دلته د اوبو امکان شته دلته اوبه دي ځکه سفرونه یې ډېر کړي په دې شیانو پوهېدل نو یو قافله تېرېږي چې اوبه ورسره خلاص شوي دي چې ګوري دغلته دغه کیني مرغان کیني یا مرغۍ یا هر شی چې دی نو څوک یې ولېږل چې ته وګوره هلته اوبه شته که چې هغې راغله بېرته یې خبر راوړلو چې او دلته دغه دي د یو ښځه ده ماشوم ورسره دی اوبه ورسره دي نو هغه هم ډېر زیات خوشحاله شو راغله هلته او څه اندازه لرې هغې هلته واړوله او دوی ته یې ویل که دا اوبه موږ ته راکړي
نو هغه ورته ویل چې صحیح ده اوبه زه در کوم خو یو شرط دا دی چې د اوبو کوم ځان سره شریکوم نه اوبه زما دي زه به تاسو ته در کوم خیره ښځه وه چې سبب ور باندې قبضه ته دی باندې واچي نو هماغه و چې هغه اوبه یې هغوی هلته واړول او هغوی سره کورونه مو چې ته بتله یا کوچانو نو هغې ته یې اوبه ورکولې او همدې ځای کې واړول نو هغې سره د خوراک شیان و هغې دې ته ورکول مطلب هغه کسان همدغلته پاتې شو همدغسې نور ورپسې راتله یا د هغې چې نور کوم خپلوان هغه راغله دا خلک دلته همدې مکه کې آباد شو او دا عربانو نو اسماعیل علیه السلام او هاجرې دوی نه عربي مې زده کړل او د اسماعیل علیه السلام را غټم شو مختصرا یې ویو او اسماعیل علیه السلام په دې کې واده مو کو او ابراهیم علیه السلام هلته دی ابراهیم علیه السلام بیا یو وخت کې راځي او زلی خدای چې دغه بچی پوښتنه وکړي او بیا چې وخت کې راځي نو هغه غټ شوی دی او واده یې کړی دی او هاجره رضی الله تعالی عنها وفات شوې ده کور کې څوک نشته دی یو ورځ پوښتنه کوي بیا ځي او بیا بل ورځ راځي او بیا درېیم ور باندې چې راځي نو بیا بالکل راځي دوه وارې د اسماعیل علیه السلام سره دغه نه کېږي ده لیدل نه کېږي نو ځکه چې هغه هلته خپل قوم پرېښی هغې کې دعوت کارم دی او د پیغمبرتوب کارم دی او بچی دغه ښځې هم هلته ده نو بیا درېیم وار باندې هلته بله ښځې وفات کېږي ساره او بیا دا راځي همدلته راځي دغه ته د مکې ته راځي او دلته ورته بیا الله امر کوي چې ته لاړ شه او ته او اسماعیل علیه السلام دلته دغه جوړ کړي ده بیت الله جوړ کړي نو بیا هماغه دی چې دوی راځي او اسماعیل علیه السلام او ابراهیم علیه السلام په ګډه باندې د بیت الله تهداب ږدي او هغه اوچتوي او هغه جګوي او بیا کې حجر اسد ځای چې راځي الله تعالی ورته جنت نه دغه تیږه رالیږي نو د الله تعالی د هاجرې او د اسماعیل علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام د دې کورنۍ د صبر او استقامت په دین باندې دومره خوښ شو چې دا سو پر چې زمزم موجود دی سو چې دنیا نو هاجره رضی الله تعالی عنها به سره یادېږي اسماعیل او ابراهیم علیه السلام به سره یادېږي دا د هغسې یو شهامت او با غیرتې ښځې تاریخ دی چې هغه به همیشه او همیشه به موږ او تاسې ویو نو ځکه الله تعالی ته فرمایي چې وإذ يرفع او یاد هغه وخت چې کله پورته کولو ابراهیم علیه السلام القواعد هغه بنیاد هغه تهدابونه د من البيت د بیت الله الشریف و اسماعیل او اسماعیل علیه السلام جګول دواړه او دا دواړه سره جګول نو دوی به ویل همدغه کار یې کول دا به ویل چې ربنا یا رب زمونږه تقبل منا قبول کمونږ انک ته چې انت السمیع اوریدونکې او عالم ذاتې زمونږه دغه کار چې کوو او نور کارونه د ستا د رضا دپاره کړي دي یا دا بیت الله اوس ستا د رضا دپاره جوړو دا ته موږ نه قبول که ربنا یا رب زمونږه وجعلنا وګرځې مونږه مسلمین لکه مسلمانان غاړې ښودونکي حکم منونکي تا لره ومن ذریتنا او زمونږ د اولادونو نه چې هغه هم ستا حکم مني امتن داسې امت او ډله زمونږ د اولادونو کې مراکه مونږ ته مسلمتن لک چې هغوی غاړه ښودونکي حکم منونکي ستا لره و ارنا وښیه مونږ ته یا ربه زمونږه مناسکنا هغه احکام د حج او احکام د عبادت او د حج و تب علینا او ته توبه قبوله کړي زمونږ نه انک همدا ته چې انت التواب الرحیم ډیر ښه توبه قبلونکي ربنا یا رب زمونږه وبعث ولېږه فیهم په دې کې رسولا منهم رسول چې د دوی د ډلې نه یتلو علیهم چې لولي په دې باندې آیاتک ستا آیاتونه ويعلمهم الكتاب او پوی کوي دوی لره کتاب والحکمت او احکام د دین دا غوي ويزکیهم او پاکي د ګناهونو دوی ته ترغیب ورکوي چې ګناهونه پریدي او سم کارونه وکي انک امداته چې انت العزیز امداته غالبی او حکیم او د حکمت والا ذاتی په دې کې ستا حکمت چې
هاجره دلته راغله او اسماعیل په هغسې سخت وخت کې دوی دلته وخت تېر کړو دې کې ستا خپل حکمت او په هر کار کې ستا حکمت دی. ښه وروسته آیات کې الله فرمایي چې ومن يرغب او څوک دی چې مخ په واړی عن ملت ابراهیم هغه د دین د ابراهیم نه الا مگر ناړي منها اړي مگر اړي منصفها یعنی ناړي څوک مخ د دین د ابراهیم نه الا مگر هغه څوک صفها چې هغه احمق وي بیا عقل وي نفسه ازان داغه یعنی د ابراهیم علی السلام د دین نه څوک نه وړي مگر هغه چې هغه عقل نه لري او کم عقلی ولقد اصطفیناه او په تحقیق سره غوړه کړی او مونږه ابراهیم علیه السلام فی الدنیا په دنیا کې و انه فی الاخرة او بشک دا په آخرت کې لمن الصالحین د صالحانو نه دي. اذ قال او یاد که هغه وخت چې ویلی ابراهیم علیه السلام اذ قال له ربه چې کله ویلی ابراهیم الله ابراهیم ویلی هغه ته ربه رب داغي ابراهیم علیه السلام ته ویلی اذ قال چې ویلی له د ابراهیم علیه السلام ته ربه رب داغي اسلم ته تسلیم کا ځان او مسلمان شه او حکم منون کې شه قال هغه ویلی اسلمت ما ځان تسلیم کړي د احکام د الله تعالی ته لرب العالمین چې هغه پالون کې د مخلوقات دي. نو پس هغه نه چې دوی دغه شی ومنلو او په دغه دین باندې روانو نو وصى بها ابراهیم بنيه او پس هغه نه به ابراهیم علیه السلام خپل اولادی ته په دې باندې نصيحت وکړو چې او یعقوب علیه السلام کو چې یا بنيه یا اولادی زما یا بچیانو زما ان الله تحقیق سره تعالی چې دی اصطفى لكم ورکړی د استاسه لپاره دین نو فلا تموتن تاسې ممړ کیږي الا وانتم مسلمون او حال دا چې په دې حالت کې مړ شي چې تاسې مسلمانان یاست ځکه دا لوی نعمت دی او زموږ وراثت دا دی چې موږ هم داسې مسلمانان پاتې شو. نو هر مسلمان او هر مور او پلار ته دا پکاري چې هغه خپل بچو ته د ټول نصيحتونو اول دا نصيحتو کې چې هغه دین پرې نه دي. ام کنتم شهداء ایوي تاسې شاهدان اذ حضر هغه وخت چې حاضر شو یعقوب ته الموت مرګ اذ قال لبنيه کله چې ویلي خپل اولادې ته ما تعبدون من بعدي خپل بچو ته چې ویلي ما تعبدون من بعدي څه شي عبادت وکوي پس زمانه اندا ایره وسره وجه تاسې شرک نه کوي او کافر نشي. هغه وتوی چې قالو نعبد مونږ عبادت کو الهک استاد خدای و اله ابایک او داغه خدایانو چې استاپ لرون داغه عبادت کړي چې هغه ابراهیم او اسماعیل او اسحاق الها خدای واحد یو ونحن له او مونږ داغه خدای د پاره مسلمون مسلمانان وغاړي خودین کې داغه د حکمونو. تلک امه قد خلت دا یو امته چې مخکې تیر شوی لها ما کسبت داغه د پاره اجر د هغه شی دی چې هغه کړو ولکم ما کسبتم موتاسه د پاره جزاء اجر د هغه شی دی چې تاسو کوي. دا يهودانو به ویل چې زمونږ پلورونه لیکونه دغه تیر شوی دي پیغمبران کومه عمل وکړو کومه به جنت ته ځو. الله ورته ویل هغه خپل اعمال دي هغه ته الله تعالی دا هغه جزاء ورکړي ولکم ما کسبتم د تاسو لپاره تاسو عملونه دي چې څنګه کوي نو څوک داغه نیکه پیری او مرید او عالمي د یو بل په دغه باندې عمل باندې یو بل سره څنګه نش خلاصول دا بیل خبره شفاعت په آخرت کې کې هو شفاعت په هغه په شروط باندې دي او شرطونه باندې دي چې هغه شرطونه په هغه کس کې موجود دي او هغه به هم د ګناهونو شویر سره ګناګار موږ تاسو ټول ګناګاران او دې باندې حکم د دوزخ شوی الله تعالی به دا شفاعت لکه د شهید شفاعت شو د نبی علیه السلام غټ شفاعت شو یا د بعضی علما او د حافظانو شفاعت شو. ولا تسالون عما كانوا يعملون الله وی چې سوال بنه کیږي د هغه سنه چې دوی نه بکیږي سوال د تاسو نه هغه څه چې هغه کړیو هغه چې څه کړیو هغه سوال به تاسو نه کیږي او نه به د هغه نه د تاسو د سوال کیږي. وقالوا ویلی به دوی کونو شي چا به ویلی د نصارا او يهودانو به ویلی چې تاسو شي هودن یا يهودان شي او نصارا یا نصرانان شي تهتدو تاسو په سم لار باندې روان شي. نو اول خو دا لکه مخکینه ایتونو کې چراله چاول به
خلکو ته دا ویل چې داسې پیغمبر راځي او داسې کتاب راځي او دوی فکر کوي دا زمونږ نه وي. کله چې راله په غیر سلمان منکر شو بیا دا ویل چې تاسو اوس مسلمانان شوي په محمد صلی الله علیه وسلم باندې په کتاب او ایمان راوړی دا نه کیږي، تاسو نصارا شئ یا يهودان شئ نو تاسو یې په سم لار روان است. قلو تو بل ملت ابراهیم حنیفا، من په ملت دین د ابراهیم علیه السلام حنیفا چې دا په حق دینو مایل د باطل نه حق ته او د په حق دین باندې وما کان من المشرکین او هیڅ کله نو ابراهیم علیه السلام د مشرکانو او موږ داږي په دین روان تاسو روان ناست. قول ورته وی آمنا موږ ایمان راوړې بالله په الله باندې وما انزل الینا موږ ایمان راوړې په هغه څه باندې چې نازل شوی دی موږ ته وما انزل الی ابراهیم موږ ایمان راوړې دی هغه څه چې نازل شوی دی ابراهیم علیه السلام ته او اسماعیل ته او اسحاق ته او یعقوب ته ولاسبات یو داغه اولادی ته داغه نورسته کوم دین راغله موږ په ټول پاګی ایمان راوړو. وما اوتی او هغه څه چې داغه مخکې هغه څه چې ورکړی شوی موسی ته او عیسی ته وما اوتی النبیون او هغه چې ورکړی شوی انبیاء علیه السلام ته من ربهم د جانب رب داغه نه لا نفرق منګه فرق نکو بین احد منهم وما بین د یو داغوینه ان موږ ته ټول پیغمبران یو شي دي او نحنو له مسلمون او موږ داغه لره مسلمانان او غاړه يهودین کی او هغه چې الله موږ ته ویلي په ما شمانه موږ ایمان لرو. فین امنو کچېره دوی ایمان راوړي دي يهودانو بمثل ما امنتم به یا د نصارو څنګه چې ایمان تاسو راوړي دي په شان د چې ایمان تاسو راوړي دي نو فقط اهتدوا به دوی په سم لار دي. وان تولوا کچېته دوی وګرځید فینما هم په تحقیق سره غوي چې دی فی شقاق په بدبختی لره کې دي. فسيكفيكهم الله کافی دی تعالی را الله تعالی چې ستا دفاع کوي او د مسلمانانو سره فسيكفيكهم الله نو بس دی تاسو لره الله تعالی کومک کوونکی یعنی که دوی ایمان راوړي کني راوړي همدغه چې تاسو مسلمانان استئ همدغه کفایت تاسو وظیفه او کار دعوت دی. نور کسو کې راوړي کني راوړي اسلام کې او دین کې زور نشته نه په زور دین قبلي او هو السميع العليم او الله تعالی چې دی اوریدونکو د عالم ذات دی. سبقت الله تاسو رنگ شوی استئ د الله تعالی پر رنگ باندې د الله تعالی د طرف نه په دین رنگ باندې ومن احسن او سوق دی ډیر بهتر من الله د طرفه د الله تعالی نه سبقه د طرفه د رنگ کولو په دین او په اسلام باندې یعنی تاسو په هغه رنگ کې رنگ شوی استئ چې هغه د دین او د اسلام رنگ. بعضی مفسرون ذکر کړی دي چې دوی به کله دغه شو د سوق به يهودا کېده دا اوسم بعضی طایفو د نصاراو کې شتري یا نصاراو کې هغه به په دې معنی به پرنګ کې لمبول هغه به رنگولو په یو او به ورته جوړ کړي او کې به رنگ او شین واچو نو هغه به رنگ کړو نو دوی ته ویل چې تاسو يهودان شي چې تاسو زمونږ باندې رنگ واخلئ نو الله دلته هغه مقابل کې ویل چې دا رنگول د الله تعالی نه په دین باندې رنگول دا ډیر بهتر دي چې موږ یې رنگ کړیو دیني موږ ترا کړی همدغه زمونږ رنگ دي. ونحن له عابدون او موږ خاص دي الله رچو عبادت کوونکیو. قل وتوی یا پیغمبره اتحاجوننا آیت جګړه کې موږ سره جګړې کوي تاسو موږ سره فی الله په دین د الله تعالی کې او هو ربنا او الله زمونږ رب دی وربکم اساس رب دی موږ خدای ایمان لرو چې تاسو ټول خالق چې دی پیدا کوونکی او رازق دا ټول تاسو الله تعالی دی. ولنا اعمالنا او زمونږ د پاره خپل عملونه دي ولکم اعمالکم موږ چې عملونه کوو که خم وکړه د دې خجزاب وګورو ثواب یې وګورو که بد وکړه داغي جزاب وګورو او تاسو لپاره تاسو عملونه دي داغي ثواب او عذاب به ګوري. ونحن له او موږ دی الله مخلصین خالص یو خاص داغي عبادت قبول سره څوک شریکو. ام تقولون وی تاسو ان بتحقیق سره ابراهیم علیه السلام چې او اسماعیل علیه السلام چې او اسحاق علیه السلام چې او یعقوب علیه السلام چې ول اسباط او اولاده دغه چې و کانو هودن او نصارا دیو يهودان او یا نصارا قل انتم اعلم آیا پویږي تاسو انتم آیا پویږي تاسو انتم آیا تاسو چې عالم پویږي ډیر ام الله او یا الله ډیر پویږي سو پویږي په دې باندې خو الله پویږي دا سوال چې جواب نه غواړي یعنی جواب معلوم دی
یعنی الله خو عالم دی په دې باندې چې څوک دغه دي دا يهودانو کنه خو الله ډیر پیږي چې هغه مسلمانانو او هر څوک چې وسی ایمان وړي هغه مسلمانۍ ومن اظلم او څوک ته ډیر ظالم ممن د هغه چې کتم چې پټ کی شهادتن شاهدی عنده چې د سره موجوده وي من الله د طرفه د الله تعالی نو تاسو سره په دې تورات او انجیل کې دا موجود دي دا اوس موجود دي چې د پیغمبر برازي او داغي نوم بدای او داغي علایم او داغي ټول نخني خني ټول تاسو ته راغلي او پیغمبرانو تاسو ویلي عیسی علی السلام تاسو ته ویلي موسی علی السلام تاسو ته ویلي یو بل نسل نو واده اخیستل په دې باندې مسلمانانو د خپل اولادونو نو تاسو سره دا شهادت موجود او نو تاسو ته پټ کو وم الله او الله تعالی نه دی بغافل غافله عما د هغه سنه تعملون چې کوي ګوره مخکې کې تیر شو او موږ مفصل خبره وکړل چې هر څه چې موږ کوو موږ د الله تعالی په کنټرول کې او د هغه د مراقبه او د نظارت لاندې دا د سینې دی چې موږ سو وکړل دا آسی کوم چا خو کړه اسیم چټی لاړوي که چا بد مکړه ځکه دنیا د ټول لاړ به حساب لاړ زیاتره ظالمان یا فاسقان خودل ته عذاب ونی لیدي یا چانه هر چانه خژون تیر کړ زیاتره چوغ یا فاسق او فاجر یا ظالم بعض وخت تعالی الله مهلت ورکړي په دې وخت نه نسی عذاب په آخرت کې ډیر شي تیار کړي خدای دا سوچ فکر نه کوي دا فکر دی نه کوي چې موږ د دې شي نه غافل یو د دې د ګناهونو یا د دې ظلمونو یا د دې چې په نه حق چا مال خورلې دا غیر موږ غافل یو تلک امه دا یو امه قد خلت چې مخکې در شوې دي لها ما کسبت دا غوې د پاره هغه سوچ دوی کړیو ولکم ما کسبتم او د تاسو د پاره هغه چې تاسو کوي د معیار د ثواب او د عذاب چې دي هغه تاسو عملونو پوری تړلې دي او د مخکینی قومونو داغي د عملونو پوری تړلې دي ولا تسالون او سوال ونه کیږي اما کانو د هغه سنه چې هغه چې یعملون چې کولې ان داغي پښتنه تاسو نه کی او تاسو هغه نه او د دې پښتنه بکی د پلار او د څوک چې مسؤلی چې تا د دین ورسو کو دین رسو دین د مخکینی اولادون ته دا شی وکونه ک نور به ایمان راوړي کني راوړي هغه داغي کار دی نو الله تعالی دی مونږ تاسو ته د عمل توفیق راکړي دعا وکړو او ان شاء الله بیا بل درس سبا ته ژوندۍ عمر باقي ان شاء الله وابلو امين الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان يا ذا الجلال والاكرام خدای مکتب خنه وکي یا الله مکتب خنه وکي یا رحمان الدنيا والاخره ذو الجلال والاكرام زمو مور خپل وبخه خدای زمو مور خپل وبخه ته په رحم وکي ته په فضل وکي ته په احسان وکي یا حي یا قيوم یا رحمان الدنيا والاخره خاصه مرغان مان یا ذو الجلال والاكرام ته اجرنا ورکي خدای ته جنت فردوس نصیب کی خدای ته جنت فردوس نصیب کی یا الله زمونږ اولادونه چې څومره راځي نسل چې راځي یا الله ته دې لوی نعمت د اسلام نه محروم وا خدای ته موږ مغفرت نصیب کړي الله د مسلمانانو په حالت باندې رحم وکړه خدای پاک د مرزونو تکلیفونو په خپل امن او امان کې وساته خدای دا تکلیف شراغلي په دې باندې یوازې ظالمان تبا کړه خدای پاک مظلومان دې تخلاص کړي غریب او سلامت امیز خل دې تو وساتي یا ذل جلال والاکرام خدای موږ ته حق او خیر او دغه تمام نصیب کړي او باطل خو غیر اجتاب رب نصیب کړي یا الله خدای زموږ اخره خاتمه په دې کلمه باندې تیار کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وجزاكم الله خيرا غورنا چې موږ سره په دې درس کې موجود او الله تاسو ته اجر عظیم درکړي مهرباني السلام علیکم